د سنګره د نیازیو ممتازو محصلینو په ویاړ غونډه جوړه شوه. یاده غونډه چې د کپ په 14 نیټه د اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې په لغمان پوهنتون کې د سنګره نیازیو د محصلینو د اتحادیې لخوا ترتیب شوې وه. ګڼ شمېر محصلینو سربیره د نیازیو اړوند قومي مشرانو هم پکې ګډون کړی و. لومړی ورځ مشران قرآن تلاوت وشو، ورپسې د لغمان د ولایتي شورا استازي ګلزار سنګروال وینا وکړه. نوموړي محصلینو ته په خطاب کې وویل چې د زده کړو ترڅنګ د محصلین د خدای پرستۍ او هیوادپالنې روحیه په خپل وجود کې لا پیاوړې کړي او په دې توګه د خپلې ټولنې لپاره د خدمت مصدر وګرځي. ښاغلي سنګروال د نیازي قوم د تاریخ او ویاړونو په باب هم څرګندونې وکړې. ورپسې بابا خان نیازي، استاد هجرت الله بختیار په خپلوار خبرې وکړې او لغمان پوهنتون کې د نیازیو د قام اړوند محصلینو د ځینو ستونزو یادونه هم وکړه او له چارواکو څخه یې د هوارۍ هیله وکړه.